دی واہ سبحان الله راتلو چې تمام جهان ودان دی او هغه نوم د محمد نبی سلطان دی ټول مخلوق کې چې ممتاز دی محمد عربي دی مقتدی هر رسول دی مقتدی هر نبی دی محبوب د رب العالمین دی قربان شم ورنه محبوب د رب العالمین دی قربان شم ورنه او چې رحمت للعالمین دی قربان شم ورنه ستا پراتلو تیار دنیا رڼا رڼا شوله مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شوله مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شوله وای پرختیا د رب رحمت محمد پرختیا د رب رحمت محمد چې غمخور د ټول امت محمد تا محبت راوړې جون د ښکلا راوړې تا محبت راوړې جون د ښکلا راوړې تا نفرتونو له هم مینه بې بها راوړې ټول کائنات لره رحمت رسول الله زمونږ د پیغمبر ښودلې د تل لاره رحمت رسول الله زمونږ د پیغمبر زندگی تابوت کې بند وګڼه زندگی تابوت کې بند وګڼه تنهایی د قبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ستوري راډیو ټلویزیون ډیرو درنو پتمنو او قدرمنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نن ورځ مونږ په شلمان پارک کې بیا چې دا زموږ د بنډارونو پارک دی په دې کې ډېرو محترمو قدرمنو مشرانو سره راوځي شوي یو مشاعرې په تکل باندې دا مشاعره چې دا بناتیه مشاعره او د دې قربتوب زموږ ډېر دروند مشر فضل مولا تورکی صاحب پرې نو زه به مایک هغه ته ورکړم او هغه به د مشاعرې آغاز وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم پاک دے محمد پاک دے سبحان دے محمد د خدای عرفان مې وشو او عرفان د محمد راشه نظر وکړه په طه او په یاسین باندې خدای دې صفت کړي په قرآن د محمد معزز لیدونکو خوږو کتونکو خوښیو چې یو ځل بیا د رمضان مبارک میاشتو کې د نعتیه مشاعرې سره ستاسو په خدمت کې د ستوري راز تلویزیون په ابتکار باندې حاضر یو په دې بنډار کې موږ سره درانه حضرات او زوات چې کوم تشریف لري هغه دی ښاغلی حاجي میرویس خان چکنوري صاحب قدرمن او معظم استاد ښاغلی محمد هاشم غم شریف صاحب ښاغلی اسد سالارزی صاحب قدرمن عبدالصمد کاموي صاحب ګران بیدار ستوری صاحب زموږ د بنډارونو د مشاعرو تخنیکي همکار ځوان تان ښاغلی سرور یوسفزی مینانات صاحب ستاسو په خدمت کې هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شي په پیل کې بلنه ورکوو قدرمن ډاکټر بیدار ستوري صاحب ته چې خپل نعتیه کلام راسره شریک بسم الله الرحمن الرحیم راتلو چې تمام جهان ودان دی سبحان الله راتلو چې تمام جهان ودان دی او هغه نوم د محمد
نبی سلطان دی او چې نړۍ د له نوره پیدا شوي چې نړۍ را له نوره پیدا شوي او محمد د رب حبیب دی به الله ګران دی او مرتبه یې ده له هر انسان اوچته مرتبه یې ده له هر انسان اوچته ډېر بهتر په انسانانو دا انسان دی او له دې پس په نړۍ بل یو نبي نشته له دې پس په نړۍ بل یو نبي نشته اولین دی هم نبي آخر زمان دی او خدایه ته مو پکې وکړي نصیبونه خدایه ته مو پکې وکړي نصیبونه او ستا زیارت کول زما د ژوند ارمان دی او بیا دا وایي د نبي له یو ویښتنه بیا دا وایي د نبي له یو ویښتنه سر او مال او ځان مې ټول ورته قربان دي سر او مال او ځان مې ټول ورته قربان دي وایي ترې زارېږم قربانېږم پیغمبر دی د الله ترې زارېږم قربانېږم پیغمبر دی د الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله د تمام امت خامخوار دی رالېږلی کردګار دی دی نبي خیر الورا محمد رسول الله محمد رسول الله زمونږ زړه زمونږ ځیګر دی هم اول دی هم آخر دی زمونږ زړه زمونږ ځیګر دی هم اول دی هم آخر دی زمونږ ژوند دی زمونږ ساه محمد رسول الله محمد رسول الله نور شخکته له اسمانه لاندې راغی له مکانه نور شخکته له اسمانه لاندې راغی له مکانه انسانیت ته شرونا محمد رسول الله محمد رسول الله راتلو یې رڼا راغله خوشبويي پاړخوا راغله راتلو یې رڼا راغله خوشبويي پاړخوا راغله چې بدله شوه دنیا محمد رسول الله محمد رسول الله زمونږ زړه زمونږ ځیګر دی هم اول دی هم آخر دی زمونږ زړه زمونږ ځیګر دی هم اول دی هم آخر دی زمونږ ژوند دی زمونږ ساه محمد رسول الله محمد پروت په مکه دی د الله کور په کعبه دی محمد پروت په مکه دی د الله کور په کعبه دی دی د ټول امت پیشوا محمد رسول الله محمد رسول الله جهالت ځینې بیزار شول د غفلت نه راپیدا مخلوق ټول شو په شهدا محمد رسول الله محمد رسول الله ډېره مننه دا و ښاغلی ډاکټر بیدار ستوري صاحب چې تاسو ته یې خواږه دعاناتونه تقدیم کړل دله چې خوښ شي اوس بلنه ورکوم قدرمن معظم حاجي صاحب میرویس خان چکنوي ته چې خپل کلام را سره شریک کړي ښاغلی حاجي صاحب میرویس چکنوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم نعت شریف ټول مخلوق کې چې ممتاز دی محمد عربي دی مقتدي هر رسول دی مقتدي هر نبي دی رنگ رنگ دی خدای ستایلی مقدس پاک او سپېڅلی نشته بل په ټول عالم کې نشته داسې روښان څلی باطل او حق تر منځه رب فرقان پرې نازل کړی چې له هر تحریف محفوظ دی رب قرآن پرې نازل کړی او د عرب درنده قوم خپلې لوڼې معصومانې په ژوندینې ښخولې پاکې پاکې معصومانې او له همه عجم ورتېرو په جګړو او په وحشت کې نه یې مثل او نظیرو ناپوهۍ او جهالت کې او د الله له عنایته مصطفی چې تشریف راوړ جماعت د انبیا کې مجتبی چې تشریف راوړ تربیه یې مهاجر کړل تربیه یې هم انصار کړل د اصحابو په نومونو تربیه یې جان نثار کړل او رب صدیق او فاروق ورکړل رب غني او حیدر ورکړل عشره مبشره هم رب د بدر لښکر ورکړل رڼا راغله تورتم لاړو خوشحالي شوله غم لاړو
او د عرب له جزیرې نه لات منات او صنم لاړو او د محشر په سخته ورځ کې به شفیع المذنبین وي او د محشر په سخته ورځ کې به شفیع المذنبین وي د احمد رسول دعا او د امت به آمین وي او ما میرویس هم لطیف خدایا ما میرویس هم لطیف خدایا بهرور له شفاعت کړه له زندان د پناه غواړم را نصیب فردوس جنت کړه آمین آمین جزاک الله معظم حاجي صاحب محمد میرویس چکروري صاحب چې تاسو سره خپل کلام او ناتیا کلام شریک کړ اوس بلنه ورکوم معظم استاد محمد هاشم مغم شریف چې خپل کلام را سره شریک بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم روزي مباركة میاشت زه د عزتمن ډاکټر بصیر بیدار ستوري نه ډېره شکریه او مننه کوم چې په دې مقدسه مبارکه میاشت کې د نعتیه مشاعرې لپاره زمینه برابره کړه درانه او خواږه شاعران راټول شوي دي دغه راز عزتمن تورکي صاحب هم چې په کومه مینه دا غونډه جوړه کړې ده هغې ته مننه او الحاج میرویس خان چکروري صاحب په ډېر محبت او په ډېر ځانګړي ذوق سره د دې بنډار د جوړولو په مسله کې خپل عشق او خپل مینه ښکاره کړله ټولو یارانو دوستانو ته شکریه کوم او دغه نعت شریف به زه هم ووایم ارشاد محبوب د رب العالمین دی قربان شم ورنه محبوب د رب العالمین دی قربان شم ورنه او چې رحمتا للعالمین دی قربان شم ورنه هغه د دوه کونو سردار دی بشیر او نذیر هغه د دوه کونو سردار دی بشیر او نذیر ټول نبیانو کې سالار دی بشیر او نذیر خیر الابرار دی او نامدار دی بشیر او نذیر ژوند یې ښایسته او افتخار دی بشیر او نذیر محمد ستر پیشوا د دین دی قربان شم ورنه او چې رحمتا للعالمین دی قربان شم ورنه هم پیدا شوی دا جهان دی د ده له مخه هم پیدا شوی دا جهان دی او اشنا که ځمکه که اسمان دی د ده له مخه سبحان الله که څه شوکت دی او شان دی د ده له مخه که څوک جانان دی خو جانان دی د ده له مخه یاد په طه او په یاسین دی قربان شم ورنه یاد په طه او په یاسین دی قربان شم ورنه چې رحمتا للعالمین دی قربان شم ورنه او چې نازل شوی پر قرآن دی سلام دی ورته چې نازل شوی پر قرآن دی سلام دی ورته ډېرو دردونو ته درمان دی او سلام دی ورته هم می دلبر هم می جانان دی سلام دی ورته د ښو اخلاقو ستر عنوان دی سلام دی ورته صادق مشفق او هم امین دی قربان شم ورنه او چې رحمتا للعالمین دی قربان شم د بشریت ناجی یادیږي او مثال یې نشته د بشریت ناجی یادیږي مثال یې نشته او د معرفت شمع بلیږي مثال یې نشته او د خپل امت په حال جوړیږي مثال یې نشته د ژوند په راز باندې پوهیږي مثال یې نشته او له بهترینو بهترین دی قربان شم ورنه له بهترینو بهترین دی قربان شم ورنه محبوب د رب العالمین دی قربان شم ورنه سبحان الله جهان ښایسته رڼا شو د ده له فیضه جهان ښایسته رڼا شو د ده له فیضه شپه شوله تېره روڼ سبا شو د ده له فیضه کفر په تیښته او په شا شو د ده له فیضه د اسلام لمر د ژوند ښکلا شو د ده له فیضه
او ټولو حسینو کې حسین دی قربان شو مرنا ټولو حسینو کې حسین دی قربان شو مرنا او چې رحمت للعالمین دی قربان شو مرنا څوک چې روان د په لار وي سړی هغه دی څوک چې روان د په لار وي سړی هغه دی دین او وطن ته خدمتګار وي سړی هغه دی چې نیک سیرت او نیک کردار وي سړی هغه دی چې په یارۍ کې وفادار وي سړی هغه دی چې په یارۍ کې وفادار وي سړی هغه دی او په محمد عاشق نامدار وي نو سړی هغه دی په محمد عاشق نامدار وي نو سړی هغه دی غم شریک په دې یقین دی قربان شو مرنا محبوب د رب العالمین دی قربان شو مرنا او چې رحمتا للعالمین دی قربان شو مرنا محبوب د رب العالمین دی قربان شو مرنا مننا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. معظم استاد قدرمن محمد هاشم غم شریک صاحب چې کله کلام یې په خپل انداز کې موږ سره شریک نو ملګرو په اجازه خپل نعتیه کلام در سره شریکوم چې ترنم کوشش وکړم لږ به تاسو توجه وکړئ. ستا پراتلو تیار دنیا رڼا رڼا شولا ستا پراتلو تیار دنیا رڼا رڼا شولا مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شولا مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شولا لویا کعبه وال باطلو خدایانو ډکا لویا کعبه وال باطلو خدایانو ډکا د توحید شغارا اوچتا لحرا شولا مړه انسانیت کې د ژوند سارا پیدا شولا د جنتی لور پیدا یا خلقو تار ښکارېدو د جنتی لور پیدا یا خلقو تار ښکارېدو ستا د باسات په سبب ورکا دا بلا شولا مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شولا چا پرستش کاوه د کاڼو چا د ژوو بوټو چا پرستش کاوه د کاڼو چا د ژوو بوټو د یوه خالق د بندګۍ هر خپله شوله د یوه خالق د بندګۍ هر خوا خپله شوله انسان په نوم باندې انسان و نور انسان خو نه و انسان په نوم باندې انسان و نور انسان خو نه و د کرمنا بني آدم وینا لتا شولا د کرمنا بني آدم وینا لتا شولا
کل څیرا دې د قرآن په آیینه کې ګورو کل څیرا دې د قرآن په آیینه کې ګورو د جون تګلار دې له سیرته براله شوله د جون تګلار دې له سیرته براله شوله مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شوله هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي تر قیامت ستا د ذکر رفعنا شولا تر قیامت ستا د ذکر رفعنا شولا مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شولا ستا په راتلو تیار دنیا رڼا رڼا شوله چې ستا زولۍ وي چا نیولې تر منزله رسي چې ستا زولۍ وي چا نیولې تر منزله رسي منزل تنا رسی چلار د چا بل خواجلا منزل تنا رسی چلار د چا بل خواجلا تور کیسو دے چی بستا شان و شوکت بیان کری تور کیسو دے چی بستا شان و شوکت بیان کری ټول دنیا ته ډېر سخته ستا ثنا شوله ټول دنیا ته ډېر سخته ستا ثنا شوله مړه انسانیت کې د ژوندون سارا پیدا شوله ستا په راتلو تیار دنیا رڼا رڼا شوله ستا په راتلو تیار دنیا رڼا رڼا شوله قدرمنو خوږو کتونکو او اورېدونکو مننه چې تر دې وخته به موږ تحمل کړو او تر سره یاستئ دا پروګرام په دې لړ کې خبرې نه ورکوم خوږجیوي شاعر قدرمن استاد عبدالصمد کاموي صاحب ته چې هغوی خپل کلام را سره شریک کړي ښاغلی عبدالصمد کاموي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مشرانو معززینو په اجازه زه اول یو حمد شریف پیش کوم. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. بیا هغې نه وروسته ډېر به ښه شي الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زقائد لحظات د استکبار زقائد لحظات د استکبار چې په وړاندې ذره د ګرد غبار دا لوی شان مې د پاک رب دا حقارت زما بیا مې هم په زړه کې اوسي څوک خوار او چې پیدا یې زه انسان او مسلمان کړم ښه آګاه په دې الفت د کردګار یم سبحان الله او بیا یې هم راته د مینې غېږې خلاصه که ټول عمر ترې په تېښته په فرار بیا یې هم د محبت غېږ راته خلاصه او که ټول عمر ترې په تېښته په فرار یم او چې کله کړم یاد راته حاضر وي چې کله کړم یاد راته حاضر وي او زر مې زړه کاندې قرار که ناقرار یم ډېر بېشک
او ځای پر ځای راکوي ډاډ په خپل کلام کې ځای پر ځای راکوي ډاډ په خپل کلام کې وایي لږ غم چې ونه کړې زه د یاد وای سبحان الله او تل زما په انتظار وي چې که ورشم تل زما په انتظار وي چې ورشم خو زه ناست چې د بل په انتظار او دا د رب نازورداري دا بېروخي زما دا د رب نازورداري دا بېروخي زما او حیران داسې خاکسارۍ ته د بازار سبحان الله سبحان الله او لنډه دا د کاموي چې ښکاري داسې لنډه دا د کاموي چې ښکاري داسې زه انسان د معشوقه د کردګار سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم وای پر اختیار د رب رحمت محمد پر اختیار د رب رحمت پر اختیار د رب رحمت محمد چې غمخور د ټول امت محمد او مقام لوړ دی ستا په ټولو انبیاو ته څښتن د لوی عزت محمد او پرځوینې دې په تا د الله ډېرې لوی مثال د صداقت محمد او نور نبیان به پیشوایان د یو قوم نور نبیان به پیشوایان د یو قوم نور نبیان به پیشوایان د یو قوم ته د واړه انسانیت محمد سبحان الله او کائنات د ټول له فیضه برخمن دي کائنات د ټول له فیضه برخمن دي او سرچینه د سعادت محمد او د کوثر د حوض ساقي چې په محشر وي د کوثر د حوض ساقي چې په محشر وي ته یو داسې شخصیت محمد او کاموي دې هم په تمه د کرم دی چې واکدار د شفاعت محمد سبحان الله ماشاءالله بارک الله دا و قدرمن استاد عبدالصمد کاموي صاحب چې تاسو خپل خواږه کلامونه واورېدل اوس مننه ورکوم ښاغلي آصف سالارزي صاحب ته چې خپل خوږ کلام راسره شریک ښاغلی آصف سالارزي که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به خدای نه وه دا دنیا د روژې مبارکه میاشت ده او تر څنګ مې هغه سپېڅلي مشران ناست دي یقیني چې زه کله دغه مشرانو منځ کې ناسته کوم نو زه دغه وخت ډېر زیات قیمتي ګڼم زه یم چې دغه وخت زما ډېر زیات قیمتي شي بیا د ستوري صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه پروګرامونه را جوړوي مشاعرې را جوړوي نن یې نعتیه مشاعره را جوړه کړې ده چونکې شاعر خو یم خو خپله مې نعت نه دی لیکلی نو ظفر علي ناز صاحب د نعت نه به یو څو شعرونه د مشرانو په اجازه باندې شریک کړم دا محبت راوړې ژوند له دې ښکلا راوړې دا محبت راوړې ژوند له دې ښکلا راوړې دا نفرتونو له هم مینه بېبها راوړې دا محبت راوړې ژوند له دې ښکلا راوړې دا نفرتونو له هم مینه بېبها راوړې ټول کائنات دی منتبار دی د جلوه د حسن ټول کائنات دی منتبار دی د جلوه د حسن نور الله او ستور او سپوږمۍ له دې ځلا راوړې نور الله ستور او سپوږمۍ له دې ځلا راوړې او حیوانیت ته دې سبق د سړیتوب ښودلی حیوانیت ته دې سبق د سړیتوب ښودلی لغړ ټغړ انسانیت له دې حیا راوړې او واړه علم ستا د رحمت په سوري ژوند کوي واړه علم ستا د رحمت په سوري ژوند تېروي محبوبه تا ورله له هر شور نه محبوبه تا ورله له هر شور نه پناه راوړې چې ډالۍ د لا اله الا الله راوړې چې ډالۍ د لا اله الا الله راوړې نازه مونږ له محمد رسول الله راوړې نازا مونږ له محمد رسول الله راوړې نو ښاغلی آصف سالارزي صاحب چې تاسو خپل منتخب کلام په خپل انداز کې تقدیم کړ مننه ترې کوو اوس مننه ورکوو ښاغلي سرور جان مینه ناک یوسفزي ته چې خپل نعتیه کلام را سره په مینه شریک ښاغلی سرور جان
شریف ته چې دی واړه کائنات لره رحمت رسول الله زمونږ د پیغمبر دی واړه کائنات لره رحمت رسول الله زمونږ د پیغمبر خودلې د لاره رحمت رسول الله زمونږ د پیغمبر او تیارې د جهالت راخورې په دې دنیا پیدا شو محمد صلی الله علیه وسلم تیارې د جهالت راخورې په دې دنیا پیدا شو محمد د جهل تورې شپې شولې بدلې په رڼا پیدا شو محمد بدل کړو عداوت په محبت رسول الله زمونږ د پیغمبر صفت الله کړې په طه او په یاسین قرآن دې گواه صفت الله کړې په طه او په یاسین قرآن دې گواه امام الانبیاء اولین او آخرین قرآن دې گواه او خاتم په سلسله د نبوت رسول الله زمونږ د پیغمبر نن او شوی به د هر تن په سخت ورځ د محشر نفسي نفسي نارې شوی به د هر تن په سخت ورځ د محشر نفسي نفسي نارې وہی بهر ولی شهید عالم او پیغمبر نفسي نفسي نارې او کوي د خپل امت په شفاعت رسول الله زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت تر رسولې د رب هر یو پیغام بېشک او بېشوبې امت ته رسولې د رب هر یو پیغام بېشک او بېشوبې الله منتخب کړی مونږ ته دین اکمل اسلام بېشک او بېشوبې او راپرېښې یو قرآن او دویم سنت دی بخښنه راپرېښې یو قرآن او دویم سنت رسول الله زمونږ د پیغمبر او صفت په تر قیامت هیڅ څوک نه کړي پورا عاجز دی لیکوال صفت په تر قیامت هیڅ څوک نه کړي پورا عاجز دی لیکوال سرور د خپلې برخې راوړې دا تحفه عاجز دی لیکوال پوره دی په سیرت او په صورت رسول الله زمونږ د پیغمبر او ښودلې د تل لاره د شفقت رسول الله زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ښاغلی سرور یوسفزی صاحب چې تاسو یې خپل تاته کلام تسلیم کړل اوس بلنه ورکوم خوږجي شاعر ښاغلي وهمي ورغزي صاحب ته چې خپل کلام راسره شریک کړي ښاغلی وهمي ورغزي صاحب مننه محترم خوشحاله اوسئ دا یو کلام در سره شریکوم ارشاد ستاسو اجازه پرې د غزل دی دغه مطلب څه په دې ډول دی زندگی تابوت کے بند ہو گنا زندگی تابوت کے بند ہو گنا تنہائی دا قبر کند ہو گنا زندگی تابوت کے بند ہو گنا تنہائی دا قبر کند ہو گنا وقت میدہ میدہ پٹک کڑوی وقت میدہ میدہ پٹک کڑوی دا گڑای ستنه هم ژرنده وګڼه وقت میدہ میدہ پټک کړوي دا گڑای ستنه هم ژرنده وګڼه حافظه خپل ډایرۍ کې د هر یاد حافظه خپل ډایرۍ کې د هر یاد یادګیرنه قلم بند وګڼه یو وجود کې دوه روحونه زوته یو وجود کې دوه روحونه زوته یو څادر کې دوه پیوند وګڼه یو وجود کې دوه روحونه زوته یو څادر کې دوه پیوند وګڼه همدردی لفظ د خواره بحث موضوع همدردی لفظ د خواره بحث موضوع دا موضوع سخت پسند وګڼه همدردی لفظ د خواره بحث موضوع دا موضوع سخت پسند وګڼه پوهه څه ده د راتلونکي بني آدم پوهه څه ده د راتلونکي بني آدم لکه سترګه د لمر برنده وګڼه پوهه څه ده د راتلونکي بني آدم لکه سترګه د لمر برنده وګڼه
شاعري یوه تحفه د خدایندې شاعري یوه تحفه د خدایندې دا تحفه په یو څو چنده وګڼه شاعري یوه تحفه د خدایندې دا تحفه په یو څو چنده وګڼه د څهرو رسپړدل اورې د څهرو د څهرو رسپړدل اورې د څهرو د زیرکو خلکو تنده وګڼه د څهرو رسپړدل اورې د څهرو د زیرکو خلکو تنده وګڼه یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه یو عاشق تللی له ژونده وګڼه یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه یو عاشق تللی له ژونده وګڼه دغه ځمکه بې وزرو مرغۍ هم دغه ځمکه بې وزرو مرغۍ هم د اسمان پنجره کې بنده وګڼه که په زړه او ذهن ستړی مې وهمي که په زړه او ذهن ستړی مې وهمي حوصله مې سربلنده وګڼه ډېر خوشحاله ښاغلی وهمي صاحب چې ښکلی نوی جدید او کلام یې په ښکلي انداز کې موږ سره شریک کړو عزیزانو زموږ نننی بنډار همدومره و مننه چې تر پایه راسره پاتې شوئ تر بیا لیدو چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو په لوی او بخښونکي رب مسپارم د الله په امان